أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، د سرور کائنات صلى الله عليه وآله وسلم ژوند. السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته. محترم ورونو، څرنګه چې د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم مبارک سیرت د دنیا په هر ژبه سره موجود وو او موجود دی، او هر عالم د دغه مبارک تاریخ څخه تر خپله وسه یو څه لیکلی دي، خو موږ پښتنو په پښتو ژبه سره داسې جامع کتاب نه درلودی چې په هغه کې دي د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د ژوند حوادث او واقعات د تاریخ سره موافق او په پرله پسې ډول لیکل سوي وي. حال دا چې د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم پیژندګلوي او د هغه صلی الله علیه و آله وسلم په ژوند خبرېدل زموږ دینی مسئولیت دی، ځکه که د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم په ژوند خبر نسو، متابعت یې څنګه وکړو؟ او که رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ونه پیژنو، ایمان څنګه پر راوړو؟ خو د نن ورځې څخه تقریبا 10 کاله د مخه ما د سیرت النبي صلی الله علیه و آله وسلم په نامه سره د ټیپ د فتو په واسطه یو مضمون ثبت او نشر کړي. البته هغه وخت د ځوانۍ آخري وختونه وه، آواز او د خبرو کولو توان او طاقت یوه اندازه د ځوانۍ پر قسم وه. او اوس مې د دوهم وار دپاره د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د ژوند حالات د سپینږیرتیا او ضعف په حالت کې د سرور کائنات ژوند په نامه سره ولیکل. غواړم چې هم یې د ټیپ په پتو کې ثبت کم او هم یې د کتاب په شکل سره ګرانو وطنوالو ته تقدیم کم. خو دا وار نه هغه د ځوانۍ آواز ته او نه د خبرو کولو توان او قدرت، مګر د هغه آواز او طاقت په عوض او بدله کې په دغه اوسني لیکل سوي مضمون کې معلومات زیات سوي او ډیر سوي دي. په اول وار ثبتولو کې ما د خپل ځان و ناقص استعداد ته کتل، نو دا مې نه په خیال او نه تصور کې راګرځېده چې دغه نشر سوې سلسله دي دونه جهاني شهرت پیدا کړي او د خلقو به په دغه اندازه سره خوښه سي. حقیقتا زه نه پوهېدم چې دغه بیان زما د ناقص استعداد سره تعلق نه لري، بلکې دغه بیان د یو کامل انسان د ژوندانه بیان دی. دا د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د ژوند بیان دی. څرنګه چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم و ټولو مسلمانانو ته محترم او مکرم، مرغوب او محبوب دی، نو خود د هغه محبوب سیرت هم محبوب وګرځېدی او د ګرانو مسلمان ورونو د طرفه تود هرکلی وسو. د اوریدونکو په زړو کې یې ځای ونیوي او باید وینیسي، ځکه الله جل جلاله خپل رسول ته ډیره عظیمه درجه او لوړ مقام ورکړی دی، او د ده صلی الله علیه و آله وسلم محبت یې د مسلمانانو په زړو کې ښخ کړی دی، او د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم متابعت یې د الله جل جلاله سره محبت بللی دی. الله عز وجل د سورت آل عمران په 11 نمبر آیات کې فرمایي: قل ان کنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم.
یعنی ای محمد صلی الله علیه و آله وسلم دوی ته ووایه که چیرې تاسې د الله عز وجل سره محبت لرئ او محبت کوئ نو زما متابعت وکئ چې الله جل جلاله به ستاسې سره محبت وکړي، تاسې به خوښ ولرئ او تاسې ته به ستاسې ګناهونه در وبخشي. چې هم دغه الهي تنبیه او خبرتیا یو د هغو سببو څخه وګرځېده چې مسلمانانو د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم و محبت ته په خپلو زړو کې په شوق سره ډېر پراخه ځای ورکړی دی او مسلمانان په داسې لارو چارو پسې ګرځي چې د دوی او د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم په مابین کې محبت زیاتوي. د اسلام د شروع څخه تر اوسه پورې علماء کرام د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د سیرت او شوخیو په بیانولو کې په مسابقه کې دي، خو د هیڅ بشر په وسه نه ده پوره چې د هغه مکرم او مشرف ذات اخلاق او اوصاف لکه څرنګه چې ښایي هغسې بیان کړي. هغه ذات چې الله عز وجل د هغه په باره کې فرمایي وانک لعلی خلق عظیم، یعنی ای محمد صلی الله علیه و آله وسلم بېشکه چې ته یې پر ډېرو لویو او عظیمو خویو، ستا افعال او اقوال، ستا اخلاق او معاملې ټوله عظیم او کریم دي. د ام المؤمنین حضرت عایشه رضی الله عنها څخه پوښتنه وسوه چې د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم اخلاق او عادات څنګه وه؟ دی رضی الله عنها وویل کان خلقه القرآن، یعنی د ده علیه الصلاة وسلام خویونه او اخلاق ټول د قرآن سره موافق او مطابق وه. سبحان الله. هر هغه څوک چې دغسې وي هغه تر ټولو خلقو او مخلوقاتو فاضل او کامل دی او د دې حقدار دی چې ټول مخلوقات محبت ورسره ولري، مګر زه او زما ناقص علم، زما ناقص فهم، زما ناقصه ژبه د دې څخه ډېر عاجزه دي چې د سید الاولین والآخرین صلی الله علیه و آله وسلم ژوند او اخلاق، افعال او اقوال دي داسې بیان کې لکه څرنګه چې ښایي. خو فقط زه د ځان دپاره دا سعادت او کامیابي بولم چې د دغه مبارک نور څخه دونه روښنایي حاصله کم چې د جهل په تاریکو کندو کې هلاک نسم. غواړم چې په ژوند کې د ده صلی الله علیه و آله وسلم د امته څخه یم او په داسې حال کې مړ سم چې بیا هم د ده علیه الصلاة وسلام د امته څخه یم او الله عز وجل د ده صلی الله علیه و آله وسلم په شفاعت ګناهونه را معاف کړي. نو ځکه بیا مې د دوهم وار دپاره د سیرت النبي صلی الله علیه و آله وسلم په لیکلو شروع وکړه چې په دې وار کې مې ځینې تبصرې او نور ګټور معلومات هم پر زیات کړه او هم مې د اولې لیکنې ځینې روایتونه په قوي روایتو بدل کړه. په اول وار لیکنه کې زما اعتماد پر یوه منبع و، هو د موضوع د صحت او موجودیت دپاره مې د سیرت او تفسیر مختلف کتابونه ورسره کتل، خو د موضوع پر جزئیاتو مې ډېر تاکید نه کاوه. مګر څرنګه چې دا وار د ځینو مسلمانو وروڼو په خواهش او غوښتنه سره غواړم چې دغه بحث او مضمون و خپلو پښتو ژبو مسلمانو وروڼو ته د کتاب پر قسم هم تقدیم کم، ځکه د ټیف فتې ډېر ژر استهلاکیږي، شکیږي او رکیږي، مګر کتاب که څه هم ویل یا مطالعه کول یې د وخت د نیستوالي یا د نورو عذرو په سبب د فتو تر اوریدلو سخت او مشکل دي، خو د کتاب عمر زیات دی. نو په دغه امید غواړم چې د دغه لیکنې په سبب د دغه علمي خرمن د وږو ټولونکو څخه سم، او دا هم د یادونې وړ ده چې د سیرت النبي صلی الله علیه و آله وسلم په دا وار لیکنه کې مې تر هغه اول وار چې د فتو په واسطه نشر سوی و ډېر زیاتوب کړی دی چې د مختلفو کتابو څخه مې ډېر علمي مضامین را نقل کړي دي او په د مخني نشر سوي سیرت کې چې کم مضامین په اختصار سره لیکل سوي وه
دا وار په صحیح شکل او تفصیل سره لیکل سوي دي او په کومو ځایو کې چې سهوه پیښه سوې وه هغه هم د بشري توان او قدرت پر اندازه اصلاح سوې ده. ورونو د سهوې معنا دا نه ده چې هغه معلومات بالکل غلط وه، یا هغه هم یو روایت وو د اعتماد وړ او لایق دی، مګر څرنګه چې دا وار د دې بحث څخه د کتاب جوړولو اراده لرم نو مې ځان ډېر ستړی کوي. د جملو ترکیب مې تر خپله وسه اصلاح کوي، د واقعاتو تاریخ مې تر یوې اندازې روښانه کوي، ضعیفه روایتونه مې په قوي روایتو بدل کړه، د مکرمو آیاتو ترجمې بیان سوې. هیله ده چې د ویونکو او اوریدونکو د خوښۍ سبب وګرځي. وما توفيقي إلا بالله وهو السميع العليم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله موفق المؤمنين وناصر الموحدين ومرسل خير خلقه إلى العالمين، اصطفاه من خلقه ورزقه خير خصال وأتم الصفات من الحكمة والشجاعة والمروءة وجامع الصفات القيادة في أمور الدين والدنيا، والصلاة والسلام على سيدنا محمد بن عبد الله خاتم الأنبياء والمرسلين وقائد الغر الميامين، النبي الكريم الهادي الأمين الصادق المربي القائد، فأفضل الصلاة والسلام عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذريته ومن سار على نهجه إلى يوم الدين. أما بعد. ورونو دغه سلسله چې د سرور کائنات ژوند په نامه سره یادیږي د محمد صلی الله علیه و آله وسلم د سیرت یعنی ژوند او اخلاقو اقوالو او اعمالو په باره کې بیان کوي. دا سلسله د سید البشر خاتم الرسل صلی الله علیه و آله وسلم د عظیم او مبارک ژوند تاریخ بیانوي. د دې بیان څخه یوازې دا نه دی مقصد چې مسلمانان د خپل پیغمبر محمد مصطفی صلی الله علیه و آله وسلم په مبارک حیات خبر سي، بلکې په دې خبرتیا کې نورې ډېرې مهمې فایدې هم شته چې په ښکاره سره و چاته نه معلومیږي. محترم ورونو، د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د سیرت د بیانولو، لیکلو، اوریدلو او زده کولو څخه یوازې دا غرض او مقصد نه دی چې د تاریخ په قصو خبر سو، یا دا چې عجیبې او غریبې قصې یا نادره معلومات بیان سي. نو ځکه موږ مسلمانانو ته دا نه ښایي چې د سیرت اوریدل او زده کول د تاریخ پر قسم واورو یا ځان په خبر کو، او سیرت ته هم په داسې سترګه وکتل سي لکه د یوه خلیفه ژوند یا د یوه پاچا تاریخ یا د تیرې سوې زمانې معلومات، بلکې د سیرت د بیانولو، لیکلو، اوریدلو او زده کولو څخه مقصد او غرض دا دی چې یو مسلمان د اسلام د حقیقت تصور وکړي، هغه اسلام چې د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د ژوند څخه مبادئ او احکام، قواعد او اساس راوتلي او استنباط سوي دي. زه به دلته د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د سیرت د پوهېدلو او زده کولو یو څه فایدې په اختصار سره درته بیان کړم. اول، د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم نبوي شخصیت پیژندل. که څوک د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د ژوند په هغه کیفیتو او حالاتو خبر سي چې پر رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم تیرېده، دا به یقین سي چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم یوازې عبقري یا نابغه نه و، چې د ده علیه الصلاة وسلام نبوغ دی په خپل قوم کې لوړ او دغه مقام ته ورساوه،
بلکې تر نبوغ او عبقریت د مخه د الله جل جلاله رسول دی چې الله عز وجل یې په وحی سره تائید او تاکید کاوه او الهي توفیق ورسره ملګری و. نو موږ محمد صلی الله علیه و آله وسلم د رسول الله په صفت پیژنو. دوهم، د سیرت د پوهېدلو دوهمه فایده دا ده چې انسان په خپل حضور کې د کامیاب ژوند د ټولو امورو دپاره بلکې د شرافت د ژوند دپاره یو اعلی مثال وویني چې هغه صلی الله علیه و آله وسلم ژوند چې د هغه صلی الله علیه و آله وسلم ژوند د خپل ځان دپاره قانون او تګلاره وګرځوي، په هغه پورې لاس ونیسي او په هغه پسې اقتدا وکړي. په دې کې هیڅ شک نسته که یو انسان هر څونه په یوه مثل اعلی پسې وګرځي، په یوه داسې رهنما او لارښوونکي پسې وګرځي چې د ژوند په ټولو چارو کې دې کامل او مثل اعلی وي، بې له شکه دغه پروالی او کمال د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم په ژوند کې پیدا کولی شي، ځکه الله جل جلاله د ټوله بشریت دپاره قدوه او لارښوونکی بللی دی. الله عز وجل فرمایي لقد كان لكم في رسول الله اسوة حسنه. دریم، د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د سیرت د خبرېدلو او زده کولو په واسطه انسان د کتاب الله په مفاهیمو او مقاصدو پوهېدلی شي، ځکه د قرآن مجید د ډیرو آیاتو ترجمه په هغه واقعاتو او حادثاتو سره معلومیږي کم چې دغه آیاتونه د هغه واقعو او حادثو په وخت او باره کې نازل سوي دي. نو تر څو چې وچاته د هغه واقعاتو حالات معلوم نه وي، د قرآن مجید په معنا او مقصد نسی پوهېدلی، ځکه د قرآن کریم ډیر آیاتونه د یوې خاصې واقعې یا خاص بیان دپاره چې په هغه وخت پورې تعلق لري نازل سوي دي. نو ځکه ترجمه یې تر هغو نسی معلومېدلی چې وخت د نزول او سبب د نزول یې معلوم نسی، او د آیاتو د نزول سببونه تر هغو نسی معلومېدلی تر څو چې د محمد مصطفی صلی الله علیه و آله وسلم ژوند او سیرت را معلوم نسی. څلورم، د سیرت په معلوماتو سره مسلمان د اسلامي صحیح ثقافت او معرفت ډېره حصه یوځای کولی شي. په دې کې هیڅ شک نسته چې د اسلام د مبادیو د پوهېدلو دپاره که دین دی که عقیده که احکام دی که اخلاق د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ژوند یو روښانه مجسد تصویر دی. پنځم، د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم په سیرت پوهېدل د یوه اسلامي معلم او واعظ دپاره د تعلیم او تربیې په باره کې یوه ژوندۍ نمونه او لارښوونه ده، ځکه رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم یو فاضل معلم، صادق ناصح او مهربانه مربي و. د دعوت په مختلفو مرحلو کې یې د تعلیم او تربیې وړ او مناسبه طریقې استعمالولې. پر دې ټولو سربیره د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم په ژوند کې د انسانیت ټول اړخونه که اجتماعي دي که فردي داخل او شامل دي. یو انسان په هر حالت کې که یو مستقل فرد وي یا د ټولنې یوه فعاله عضو وي، د پوره کامیابۍ دپاره د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم و متابعت ته اړ او محتاج دی، ځکه د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ژوند موږ ته د یوه مستقیم یا پر لار برابر ځوان د سلوک او اخلاقو بې مثاله نمونې راښیي چې د خپل قوم او ملګرو سره څونه امین او څونه صادقه و. د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ژوند د یوه واعظ په صفت یو بې مثاله نمونه دی چې خلق یې د الله جل جلاله ولارې ته په حکمت او موعظه حسنه سره وروبلل او خپل ټول طاقت یې د رسالت د رسولو په لار کې مصرفاوه.
د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ژوند د یو دولت د رئیس او حاکم دپاره ښه لارښوونکی دی چې په څونه هوښیاري او حکمت سره کارونه مخته بیول. د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ژوند د یو مثالي او حق پرسته میړه دپاره لارښوونکی دی چې د خپلې ښځې سره باید څنګه ژوند او گزاره وکړي. د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ژوند د یو پلار دپاره په عاطفه او مهرباني کې لارښوونکی دی. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د زوجاتو او اولادو په حقوقو او واجباتو کې دقیق عدل کاوه. د هر چا حق یې د هغه د حاله سره سم او پوره ورکاوه. د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ژوند د یو حربي قومندان او صادق امیر دپاره لارښوونکی دی. د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ژوند د یو جامع مسلمان دپاره هغه چې په خپل ژوند کې صحیح تقسیم اوقات او په معاملو کې عدل ولري لارښوونکی دی چې څونه د خپل رب عبادت وکړي او په عین وخت کې د خپلې کورنۍ او ملګرو سره لطیف او د ښه طبیعت خاوند وي. داسې نور ډیر مثالونه سته. که غواړې چې بختور او کامیاب ژوند ولرې نو خامخا د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم په ژوند ځان خبر که. ځکه د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم په ژوند خبرېدل بل څه نه دي بې له دغه انساني اخلاقو ښکاره کول چې دغه ټوله په هغه بېمثله نمونه او کامل بشر کې سره یو ځای سوي وه او موږ یې خامخا و متابعت ته ضرورت لرو. که غواړې چې کامیابه او بختور ژوند ولرې د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم متابعت کوه. اوس نو کېدلی سي چې دغه پاک تاریخ د محمد مصطفی صلی الله علیه و آله وسلم د پیدایښت څخه را شروع کو، مګر ما دا بهتره ولیده چې تر دغه پاک میلاد د مخه څخه را شروع سي د پاره د دې چې دا را معلومه سي چې دغه لارښوونکي نور د پاره د دې چې دا را معلومه سي چې دغه لارښوونکي نور تر راتګ د مخه د عربو ژوند او تاریخ څنګه او څه ډول و او بیا د وحیو په راتګ سره څنګه سو. هغه تغییر چې د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د رسالت په واسطه یوازې په جزیرة العرب کې نه بلکې په ټول عالم کې راغلی دی لوی او مهم تغییر دی. خو انسان ته دا فرق تر هغو نسي معلومېدلی تر څو دغه پاک سیرت معلومات ورته ونسي. او شروع هم ډیره سخته ده. نه پوهېږم چې د کم ځای څخه یې را شروع کم، ځکه د مخه تر اسلام د عربو تاریخ ډیر اوږد او لوی تاریخ دی. خو ما بهتره ولیده چې د هغه ځای څخه شروع په وکم کم چې الله عز وجل خپل معزز پیغمبر ابراهیم علیه السلام امر کوي چې خپله ښځه هاجر رضی الله عنها او د دې هغه کوچنی د تزوی اسماعیل علیه السلام بوزه او په مکه مکرمه کې پرېږده چې دغه مکه بېله اوبو او بېله زراعته یوه خالي ډبرینه شیله ده او هغه وخت کعبه شریفه هم نه وه جوړه سوې، ځکه کعبه شریفه بیا په وروسته کې ابراهیم علیه السلام جوړه کړه. نو دغه شیله چې نوم یې مکه یا بکه دی یوه خالي شیله وه چې نه هلته انسانان وه او نه د انسانانو د ژوند کولو شرایط موجود وه. هلته نه اوبه وې نه زراعت نه کلی و نه کور، فقط غرونه او ډبرې دي. نو د الله جل جلاله په امر ابراهیم علیه السلام د خپلې ښځې او کوچني زوی سره د فلسطین څخه و مکې مکرمې ته راغلی او هلته د بیت الله الحرام د مځکې سره خپله زوجه هاجر او خپل کوچنی زوی اسماعیل علیه السلام پر وچ دشت پرېښول او دی رهي سو. هاجر رضی الله عنها په تعجب کې سوه چې موږ څنګه دلته پرېږدې؟ دلته خو نه اوبه سته نه خوراک، نه انسانان سته نه زراعت، نه کلی سته نه کور، او زما سره دغه کوچنی د دې هلک را سره دی. نو یې پسې ورغږ کړه موږ څنګه دلته پرېږدې؟ ابراهیم علیه السلام هیڅ غږ ونه کوي. دې بیا پوښتنه ځینې وکړه او ده علیه السلام غږ نه کاوه. خو په آخر کې دې پوښتنه ځینې وکړه
آیا الله جل جلاله امر کړی چې موږ دلته پرېږده؟ ابراهیم علیه السلام ویل هو. دلته نو هاجر علیه السلام د هغه واقعي مسلمانې پر قسم چې اعتماد او توکل یې یوازې پر الله جل جلاله وي په پوره یقین سره وویل الله مو نه ضایع کوي، څرنګه چې دا د الله جل جلاله امر دی او الله عز وجل پر خپلو بندگانو رؤوف او رحیم دی. نو بېله شکایته او تشویشه کښېنستل او ابراهیم علیه السلام رهي سو. تاسو ته خو هغه مشهوره قصه در معلومه ده، کم وخت چې د هاجر علیه السلام سره هغه د دې موجودې اوبه کمې چې ابراهیم علیه السلام ورپرې ایښې وې خلاصې سوې، نو دا د اوبو د پیدا کولو دپاره ولاړه سوه چې یا به دلته اوبه پیدا کم او یا به یو څوک ووینم، او خپل زوی یې د دغه اوسني زمزم د څا د منطقې سره پرېښاوه چې البته هغه وخت نه څاو نه اوبه، خو دا د صفا و غونډۍ ته وختل او بیا د مروه غونډۍ ته ولاړه. دغه د اوبو په طلب کې یې 7 واره د صفا او مروه په مابین کې تګ او راتګ وکړي. ورونو، دغه د دې تګ او راتګ زموږ په دین کې د حج کوونکو او عمره کوونکو دپاره دیني شعار وګرځېدی او دا د دغه مؤمنې ښځې یاد دی. اسلام و مؤمنې ښځې ته دغه اندازه شرف ورکړی دی چې د قیامت تر ورځې به نه هېرېږي. بیبي هاجر علیه السلام په دغه تګ او راتګ مشغوله وه چې هلته جبریل علیه السلام د اسماعیل علیه السلام د پښو سره د الله عز وجل په امر دغه مځکه چې اوس هلته د زمزم څا دی په خپل وزر ووهل. مځکه وچاوده او اوبه ځینې راووتې. دا هغه د زمزم د ښکاره کېدو شروع او ابتدا ده او دلته په دغه غرو کې د اول وار دپاره اوبه پیدا سوې. خو دا واقعه هغه وخت پیښه سوه چې په دغه وخت کې هلته په یمن کې د اوبو یو ډېر لوی بند چې سد معارب ورته ویل کېده نړېدلی و. او تاسو ته معلومه ده چې انسانان همیشه په هغه ځایو کې اوسیږي کم چې هلته اوبه وي، او دغه سد معارب یا د اوبو بند په یمن کې ډېر لوی او عظیم بند و او د دغه بند پر شاوخوا ډېر انسانان اوسېدل او دغه انسانان هم ټول عرب و، ځکه د عربو اصلي وطن او ځای یوازې او یوازې یمن دی. بې له هغه کوچي عربو څخه چې یوې خوا او بلې خوا ته بتله، نور ټول عرب یوازې په یمن کې وه. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه وأهل بيته أجمعين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.